حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ زمون په دې علماو کې یو ډیر لوی سړی تیر شوی دی او خصوصا په احادیثو کې چې د ده نه کم لیکل شوي دی او دله الله د احادیثو متعلق کومه پویه ورکړې وه دا په دغه زمانه کې د ډېرو کمو خلکو وه او ډېر متقی انسان و ډېر پرهیزګار انسان و یو ځل دی لاړ په هندستان کې اوسېده دی د ګنګوه د علاقې و ګنګوه په هندستان کې یو ښار دی نو دی لاړ یو بلې علاقې ته تانبون ورته وایي کوم چې دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه علاقه ده او حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکی پکې پاتې کېده حاجي امداد الله صاحب ډېر بزرګ انسان و او د دې ټولو اکابرو پیرو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او دغه رنګې د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د دې ټولو بزرګانو پیرو مکې مکرمې ته هجرت کړی دی په مکه مکرمه کې دفن دی هلته وفات شوی دی نو مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب دغه علاقې ته لاړ تانبون ته یو واده د هغه واده په سلسله کې تللی هلته هلکې دا سوچ راغی چې هسې م رالمه راشه د حاجي امداد الله صاحب مجلس ته به ورشم هغې کې به کښېنم نو راغی حاجي صاحب له حاجي صاحب خو لوی سړی و ده ورته خپل ځان وښو جي زما رشید احمد نوم دی د ګنګوه یم دلته یو واده هغې له راغلی وم خو زړه کې مې رالل چې ستاسو ملاقات به وکړم نو تاسو ته رالم حاجي صاحب دې پیژنده غایبانه نوم یې اورېدلی و په شکل یې نه پیژنده هغه پوه شو چې دا خو رشید احمد خو ډېر لوی عالم دی گنگوهی او دا خو ډېر هوښیار دی او دې پسې چل باندې خپل مرید جوړ کمه نو حاجي صاحب ورته وایي چې هلکه ما ته ته ډېر هوښیار معلومیږي نوجوانه مې ته ما سره بیعت وکړه مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب وایي چې اوس به څه کومه اخو مدرس ملا دی مدرس ملا به ذکرونه کوي اذکار به کوي او خپل کتاب به ګوري او که طالبانو ته سبق به ښیي وی دا څه مسله کې ګیر شومه حاجي امداد الله صاحب ورته بیا وایي هلکه ما سره بیعت وکړه بیعت ښه دی مولانا رشید احمد صاحب ورته وایي صاحب په یو شرط به بیعت وکړم چې ګورې ذکر او اذکار به راته نه ښیې دغه قصې نشم کولی او که را باندې بار اچوې چې دونه به دا کلمه وي او دومره به دا وي او دومره به دا وي زه به د طالبانو سبق ګورم او طالبانو ته به سبق یم که دا به ویم نو بیعت به وکړم خو په دې شرط دا به را سره وعده کوې چې نور به راته څه ټکي نه ښیې حاجي امداد الله صاحب ورته ډېره ښه ده بلکل دا منظور ده خو ته بیعت وکړه بیعت یې ورسره وکړه دا مریدان د دې خپلو پیرانو سره له لاس ورکړي او دوه درې ټکي ورته هغه وایي بیعت یې وکړه چې بیعت یې وکړه نو حاجي صاحب ورته وایي ګوره زه خو در باندې د وعدې مطابق هېڅ بوج نه اچوم نه راته څه ذکر ښیم نه اسکار خو دا یو کار وکړه چې یو 3 ورځې موږ سره دلته تېرې کړه ډېره ښه ده تېرې به خو 3 ورځې موږ نه پسې دي خو نورې قصې به راته نه کوې هېڅ هم درته نه ویم ډېری که ځان سره اوس چې پېشمنۍ شو حاجي صاحب هم تهجد له پاسېد پېشمنۍ نه مخکې او د هغه چې کوم مریدان و هغه هم پاسېدل او دی خو د ځان ورته کچه ښکاره شو دی په خپله وایي ځان راته شرمنده ښکاره شو چې دا ټول شیخان صوفیان پاسي تهجد کوي حاجي صاحب هم پاسي زه به ودېمه زه راشي زه به هم پکې پاسم نو اوس خو ګیر یم نو پاسې تهجد یې وکړل وی د ناخوښۍ نه پاسېدم مړه مې نو او دا حقیقت هم دی کم سړی احادیثو کې راځي او زموږ علما هم لیکي چې کم سړی د احادیثو درس کوي او دی د اول شپې کتاب ګوري نو دی که خیر تهجد له پام نسي نو پروا نشته حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام وصیتونه کړي وی ما ته خپل خلیل خپل دوست 3 وصیته کړي دي وی یو وصیت یې دا کړی دی چې ته ماسخوتن منځو کې نو ویتر وختي کوه او بیا وده کېږه خیر تهجد له مه پاسه ولې ځکه هغه به ټوله ورځ د پیغمبر علیه السلام احادیث یادول او خلکو ته به بیانول وی دا ډېره اهمه خبره ده تهجد نفل دی او دا ستا د حدیثو درس او حدیث یادول او بل ته رسول فرض دی د فرض و مرتبه د نفلو نه زیاته ده
نو حاجی صاحب خودی بلدو چې دی خو فرض کوي خورېږه فرضو سره د نفلم بلدو او د مولانا رشید احمد گنگوهی سے په زړه کې دا پرته وه چې دا فرض راله ډېر دي وایي چې خلک پاسېدل نه مې نو خو د شرمه پاسېدم او دس مې وکړو تهجد مې وکړل اوس چې دویمه شپه شوه نو په لومبۍ شپه ډېر د ناخوښۍ نه پاسېدلی چې دویمه شپه شوه بیا خلک تهجدو له پاسېدل نو ما را مخکې نه ځان تیار کړو چې دا خو ډېره غټه رسوایي ده چې ځو دې مو خلک دې پاسېدلي نو بیا پاسېدم بیا مې تهجد وکړل نو په درېیمه شپه مې ورسره شوق پیدا شو یاره واقعي دا سړی چې تهجدو له پاسي او دغه وخت ټول خلک ودي او یو سړی الله ته ودرېږي په دې خو الله ډېر خوشحالېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله د انسان په دې عمل ډېر زیات خوشحالېږي چې نور خلک ودي ورته بیدار شي او دې الله ته سجده وکړي مونځ وکړي یا ورته وجاړي وی په درېیمه شپه د زړه نه پاسېدم په خوشحالۍ پاسېدم سهار وختي حاجي صاحب له ورغلم ورسره کېناستم چې کېناستم حاجي صاحب ما ته وایي چې ستا خو هغه 3 ورځې پوره شوې اوس خوښه دې خپله ده که ځې نو زه ته لاړ شه مې چې صاحب چې څه دېړه غوښتله دې را سره وکړله اوس چېرته لاړ شم او تا زه ګیر کړم ما ته خو ستا د مجلس خوښ شو دا ذکر و اذکار مې خوښ شو او دا د نیمې شپې پاسېدل مې ډېر خوښ شو وی حاجي صاحب چې داسې کار دی چې ګوره زه په خپله واده ټینګ یم او باقي ستا خوښه ده ای ما ورته چې نه صاحب راته اوس څه ښایه چې ستا څه مقصد او څه دې زړه کې بس په هغې زه پوه شم راته وښایه نو بیا ورته ذکر و اذکار وښول او د طریقت خاوند یې که او 40 ورځې نورې ده په خپله خوښه د حاجي صاحب سره تېرې کړې او دا واحد مولانا رشید احمد گنگوهی دی چې 40 ورځې پس ولا حاجی امدادالله صاحب خلافت ورکړ حالانکه هغه به داسې په معمولي خبره څوک خپل خلیفه کو نه 40 ورځې پې تېرې کړې او 40 ورځې پس یې وې زه ته زما خلیفه دا چې زه کوم کار کوم او مریدان راځي او ذکر و اذکار ورته ښیم ګنګوه کې کښېنه او دا کار ورسته کوه زما په ځای ولګېد دا د مجلس اثر هغه ورته نو ویلې شرط یې پې لګولو چې ما به نور د قصو پیسو نه ساتې خو د حاجي صاحب مجلس کې ناسته وکړه هغې پې دومره اثر وکړو د حاجي امدادالله صاحب جوماتو نو هلته خو هندوان هم دي ګیر چاپېره په هندستان کې او مسلمانان هم دي نو هغه د جومات سبیل له به دوبیان راتلل دغلته په ګنګوه کې وي دوبیان ډېر اوسېدل نو هغوی به هلته جامې انځلې هغه دوبیانو څه به مسلمانانو څه به هندوانو هغه سبیل نه به یې دا فایده غېښتله چې جامې به انځلې وی چې کم نو اوس هم که ستاسو خیال دا دوبیان چې جامې وینځي نو دوی هغه جامې اوچتوي او دې پرس لی رابروي داسې اوچتوي یې تې سر سره یې تاوي او بیا رابروي اوچتوي او رابروي یې نو په دې باندې د صوبالي کار تې اخلي د هغه پرش نه وی چې کم به پکې مسلمانان دوبیانو نو چې هغې به هغه جامه اوچتول او د فرش له به یې رابروله نو د خولې نه به یې ورسره دا آواز خته چې الا الله الا الله جامې له به یې درز هم ورکو الا الله درز به هم ورکو الا الله دا ورته حاجي صاحب نو خولې که جامې له درز ورکوې تاسو ورسره الا الله وایې خو د هغه د هغه ملګرو هغه نقشې ته به یې کتل چېرې دوی خو لګیا دي او دوی خو ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله هر وخت لګیا دي د هغې دون اثر په دوبیانو شوی چې د جامې درز سره به یې د خولې نه په خپله الا الله وته قسم دی په صحبت کې چې کومه فایده ده او کوم اثر دی دا په کالج او په سکول او په مدرسو ویلو کې دون نظر نه پیدا کېږي لکه صحبت کې چې څونه پیدا کېږي یو قوم سره چې کېناستې د هغې اثر به د باندې کېږي د یو قوم که خراب دی ورسره کېناستې خراب اثر به در باندې کېږي دروغجنو سره چې کېناستې دروغ به وی پوډریانو سره چې کېناستې 2-3 ورځې پس هېڅ قسمه چل د پوډرو مه زده کوه 4-5 ورځې پس په خپله درنه پوډرې جوړېږي جوارګرو سره چې کېناستې چې هغه لګي هغه جواري کوي 2-3 ورځې پس په خپله درنه جوارګه جوړېږي او که د نیکانو سره ذاکرینو سره کېناستې طالبانو سره کېناستې خپله درنه طالب جوړېږي ذاکرینو سره کېناستې خپله درنه ذاکر جوړېږي حافظانو سره کېناستې او هغې لګي د قرآن شریف ذکر کوي د حفظ ذکر کوي د هغې صفت کوي په خپله درنه حافظ جوړېږي زما رونو صحبت
او مجلس بهترین اثر کوي. د حضور پاک خو ډېرې معجزې دي، ما درته مخکې ذکر کړیم دي، لیکن علما لیکي چې هر یو صحابي د پیغمبر علیه السلام مستقله معجزه وه. او دا ولې؟ وی کاڼې به نرم کې، د چونې په دې بټۍ کې کاڼې وغورځوي نو چونه ترې جوړه شي. اوسپنه به نرمه کې، کلکه اوسپنه ده خو چې د اور په بټۍ کې واچې او لږ یې اور ووی نو بیا خلک تاوی را تاوی، الوارانې څونه تاوی را تاوی، نو اوسپنه هم نرمولی شي. خو که انسان خراب شي د چا پلار یې هم نشي سمولی. داسې ده که نه ده؟ پلار ورته لګیږي نصیحت کوي نه سمیږي، رور ورته لګیږي نصیحت کوي نه سمیږي، استاد ورته لګیږي نصیحت کوي نه سمیږي، ګاونډي ورته لګیږي نصیحت کوي نه سمیږي، نه په والو سمیږي او نه په جیل سمیږي. دا دومره صحابه کرام چې د هغوی نه دا غټې غټې استۍ جوړې شوې، حالانکې دې خلکو مخکې لارې به شکولې، زناګانې به یې کولې، لوڼه به یې جمدی خښولې، بوتانو ته به یې سجدې کولې، خو دا دومره لوی استۍ ترې په څه جوړې شوې؟ دا صرف د حضور پاک په صحبت باندې ګوري. او صحابي م ورته په دې وجه وایي چې دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، هغې صحبت دې استۍ جوړه کړي. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه داسې ژوند یې تیر کړی په مکه مکرمه کې چې سحر به یو جوړه و ماښام به بله جوړه و، او چې یو جوړه به یو ځل واغوسته بیا به یې دوباره هغه نه اچوله. او پس هغه زمانه کې په 40,000 او په 50,000 روپۍ یو جوړه به یې اخېسته، په درهم د هغې نه بله پیسې جوړېږي. اوس هم داسې قیمتي جوړې شته. په مکه مکرمه کې یو ملګري بوتلم یو دکان ته، وی راځه سیل د باندې وکړم. یو دکان ته یې بوتلم، د جامو دکانو. وی دا عرب چې ودونه کوي دلته، او خصوصا ښځې ودوي نو د دې دکان نه هغه ښځې جامې اخلي. په شیشو کې پکې قسم قسم جامې وې. مې لکه دا په څونه څونه پیسو کېږي؟ وی دې کې داسې جوړې شته چې هغه په 50,000 ریال هم کېږي، په 60,000 ریال هم کېږي، په 1,00,000 ریال هم کېږي، 1,00,000 ریال نه 2,500,000 روپۍ جوړېږي. داسې قیمتي جوړې پکې شته. او دا عرب چې ودونه کوي نو دا جامې اخلي، چې کوم مالداران یې خو په خپل اخلي، او چې کوم پکې د وسې نه کېږي نو په کرۍ دا جوړه اخلي. د هغې کرۍ ورکوي د 5 ورځو یا د 7 ورځو یا 8 ورځو، خو دې جوړه کې به خامخا ښځه ودېږي چې عربي ښځه ودېږي. نو چې ما هغه جوړې ته وکتل، مې لکه دا خو ډېر ما ته وې دا دونه درنه ده، د سرو زرو کار پې شوی دی او غمي پکې لګېدلي دي چې دې سره 2-3 خادمانې وي او نوکرانې وي، هغوی ورسره دا جامې اوچتې کړي. مې خدای دې بېخته دا جوړې وباسي چې په 2-3 کسه یې ورسره لستوڼې نیولي او په 2-3 کسه یې ورسره لمنې نیولي، ولې د ګرځولو یې نه. زمونږ بشیر یې نه شي اوچتولی. نو داسې غټې غټې درنې درنې جوړې اوس هم شته. نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه به دغسې قیمتي جامې اچولې، سار یو ماښام بل، او په مخ باندې به 10 روبن اویزان کړی و. داسې ځان پاک دامن ساته چې زما په مخ ګرد و غبار او خاوره پرې ونه ځي، لکه زنانه چې څنګه په مخ روبن ګرځوي، او زما په مخ چې ته د غلط سړي نظر پرې ونه ځي. او چې کومه جامه به یو ځل واغوسته بیا به خیراتي ورکوله، به دوباره نه اغوسته. مالدار هم ډېر او پلار ته هم ډېر خوښ او ډېر ښایسته مزېدارې جوړې به یې چولې. چې کله مسلمان شو، اسلام یې راوړو او د حضور پاک سره هجرت یې وکړ. یو ځل په لاره باندې روان و، نبي علیه السلام په مسجد نبوي مبارک کې ناست دی چې مصعب ابن عمیر ته وجړل، نو وکتل نو حضور پاک په ژړا شو. چا ورته وی د الله رسوله ولې دی وجړل؟ وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې حالت ته مې وکتل او د اسلام نه پس د حالت ته مې وکتل، نو ژړا راغله. د اسلام نه مخکې به د څونه قیمتي جامې چولې، او یو جوړه چې به یو ځل واچوله دوباره به یې نه اچوله. او دا دې ورشئ وګورئ نو اوس یې څادر ته او کمیس ته غټې غټې ټوټې لګېدلې دي، غټې غټې ټوټې یې ورته په ستن ګنډلې وې. او یې دې مخ ته یې وګوره د خاورو ډک، او لاسونو ته یې وګوره د دوړو ډک، او خپو ته یې وګوره د خاورو ډک.
د اسلام نه مخکې حال ته اوس حال ته وګوره وی په دې جړه راله او بیا ګورې همغسې او حسن اتفاق ده چې د مصعب ابن عمر او د پیغمبر علیه السلام قدم یو شانتې او شکل دواړو تقریبا برابر ځکه دې په احد کې شهید شوی دی نو چې مصعب ابن عمر په احد کې کله شهید شو نو شیطان آواز وکړو نبي علیه السلام شهید شو ځکه د شکل د حضور پاک سره لګېده نو کفن عجیبه کفنو د حضرت حمزه سره دی یو ځای دفن دی درې صحابه په احد کې یو ځای کې دفن دي دیوال ته تو دی نور جدا دفن دی او دا درې یو ځای دي په هغې کې یو حضرت حمزه رضی الله عنه دی او یو پکې مصعب ابن عمر رضی الله عنه دی او بل عبدالله ابن جحش رضی الله عنه نو چې دی سنگ شهید شو نو کفن یې وله راوړه نو دومره کفن نو چې دی پکې پټ شي یو صادر د پیدا شو د غریب نو که هغه صادر به یې وله خپو ته راښکه نو سر به یې بربنډېده او که په سر به یې وله راښکه نو خپې به یې بربنډېدې نو د حضور پاک نه تپوس وکړو صاحب دا صادر لنډې دي څه ورسره وکړو وی زه سر پې وله پټ کړې او په خپو وله ګیا واچوې نو سر یې وله په هغه صادر کې پټ کړه او په خپو یې وله دا سرګړې بروزه واچوله دی جون شروستو او د اسلام نه مخکې جون درته مه ووې دا ولې دا د حضور پاک د صحبت د وجې نه حضور پاک به فرمایل الفقر فخری وی فقر زما فخر دی صحابه چې ورسره کېناستل هغه صفت پکې پیدا شو یو ځل یې وفرمایل وی دا مې خوښه ده چې یو ورځ موړ یم او دوه ورځې نار یم چې کله موړ شم د الله شکریه به ادا کړم او چې کله نار شمه نو الله ته به رجوع کم خدای ته به زاري وکم فریاد به وکم او به جاړم نو چې کوم د پیغمبر علیه السلام مبارک صفتو په مصعب ابن عمر کې په لږه ناسته هغه صفت الله پیدا کړي دا د صحبت اثر او برکت حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه دې ماشوم د پلار او مور نه چا راتښتولی هغه زمانه کې خو به دا غلامانو وینځې به وې خلکو په منډو کې خرڅول لکه سین کې دا اوس څاروي خرڅېږي نو دی غلام نو خو چا د پلار نه راوتښته او خرڅ یې که بل په بل خرڅ که بل په بل خرڅ که اخره کې حضرت خدیجې حضرت حکیم ابن حزام واغشت هغې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وبخه او حضرت خدیجې رضی الله عنها نبی علیه السلام مبارک ته وبخه ډېرې خشته او خوبصورت او نوجوانه لکو مور یې هلته ورپسې به ژړل او دومره ژړا به یې مور کوله ځکه خدای دې د داسې حالت نه مسلمانو ساتي سخت حالت دی چې مور به یې د سر دا ویښته ایستل چې زما بچې به کوم ځای وي او کله به چې باران شو نو دا باران ته ولاړه وه یاره افسوس چې زما زید زوی به نن باران ته ولاړي او که دې بچې ته د کوټې لاندې څه پته لګي او چې انور به شو جړل به چې د انور به زما په زوی لګي او که به نه لګي او کله به داسې خپل علاقې ته ووته نو په غرونو به غریب ګرځېده او چغې به یې والې چېرته مکې مکرمې ته د دې د علاقې خلک راغلي وو حج له دا ځای دې ولیده تپوس یې ته وکړه هلکه ستا زید خو نوم نه دی وی دی وی د حارثه زوی خو نه وی یم وی تا پسې خو د مور د سر ویښتو بس او جاړي او قوم در پسې پریشانه دی دا کوم ځای کې دلته کې د چا غلامې د ورته د نبي علیه السلام مبارک نوم واغېشت د د هغه غلامې بس دوی خو پوه شو چې واپس لاړل پلار ته یې وله وو چې زیری به در باندې ولې وی ستاسو هغه زوی مونږ پیدا کړ کوم ځای دی وی په مکه کې دی چا سره دی د فلانکي سړي سره دی هغې د هغه ځای نه صیبه بلا تحفې تحایف راواغېشتل او رالل نبي کریم صلی الله علیه وسلم کېناستل خو دا زید ابن حارثه دغه وخت کې نشته نو دوی د پیغمبر علیه السلام صفتونه شروع کړل چې تاسو ډېر ښه خلک یې او ځکه اوس تبع ده ورته تاسو بنو هاشم یې او تاسو خلکو سره ډېرې ښېګړې کوئ او تاسو د اجیانو خدمت کوئ او نیکان خلک یې حضور پاک ورته وفرمایل مقصد راته وایه څه چل دی وی زمونږ یو بچی دی او زمونږ نه چا تښتولی دی او خرڅ کړی دی او هغه ماشوم تاله راغلی دی مونږ راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړې مونږ درکوو خو مونږ له زمونږ دا بچی راکړه مور ورپسې جاړي او چې مور یې ده پسې کم شیرونه جوړ کړي هغه یې ورته ووي د مور یې دا شیرونه جوړ کړي دي او د سر ویښته ورپسې وباسي
دی د سر ویختري دمو حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی ګوره موږ رښتیا خبرې کوو دروغ نه وایو وی زه هغه هلک راغواړم که واقعي ستاسو بچي وي نو که زه ورته ووایم او تاسو سره ته نو بلکل بې پیسو ستاسو دی 1 روپۍ دنه نه غواړم تاسو بچی دي ځینې در سره خو ګورې که ته نه نو په زور به یې نه بوځې موږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زموږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو ترې خوشحاله شو وی دا خو ډېره ښه خبره ده هغه وی که موږ یې ولیدو او بیا د پلار او د مور دا جړا ورته ووایو نو دې به چې ته پاتې کېږي دې به خامخا را سره ځي نبی علیہ السلام زید ابن حارثه رضی الله عنه راوغوښت کېنو بچې دا پیژنې وی او دا څوک دی وی دا مې جتره دی دا بل څوک دی ولی څه نه بل څوک یې په بانه بونه دي دا مې رور دی ښه بچې دا تا پسې راغلی دي او تا بوتلل غواړي زما د طرف نه درته بې پیسو اجازت دی که ته زه ورسره لاړ شي مور درپسې خفه ده او درپسې شعرونه وایي او ټوله شپه درپسې دروازې جاړي نو ته دوی سره لاړ شه حضرت زید ابن حارثه چې دا خبرې واورېدې په ژړا شو وی ما شړې وی نه شړم خو دی نه خو تره دې دی رور دې دی او درپسې مور جاړي وی نه زه نه ځم تره ورته وی بچې د غلامۍ ژوند خوښی هلته خو ته بادشاه او بلا جایداد دی دی او کورونه دي دی او ستا خپل مریان او غلامان دي غلامي خوښی او آزاد ژوند نه خوښی پردي سړي سره پاتې کېږي او پردی ښځې سره او خپلې مور له نه ځي مونږ سره نه ځي او ورته سوي زید ابن حارثه وی زما د قسم په الله چې ما له خدای د محمد غوندې صلی الله علیه وسلم غوندې پلار را کړی دی زه په حارثه څه کوم ما له خدای د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده زه په بلې مور څه کوم او ما له خدای د حضرت فاطمې په شان خور را کړې ده زه په بلې خور او پرور څه کوم نظر چې دا خبرې وکړې هغې پوه شو حضور پاک وی په زور یې نه شړم چې نه ځي په زور به نه بوځئ خو که ځي د مفتو کې ستاسو دی هغه رور یې وایي د زید ابن حارثه رور وی هغه وخت کې ما وی چې زما رور قمقل دی د غلامۍ ژوند یې خوښ که او د اصیل ژوند یې پرېښوده خو وروستو راته پته ولګېده چې زما د قسم زما رور زما نه هوښیار هغه یو عجیبه غیږ خوښ که هغه غیږ مونږ نه پیژنده چې دا کم غیږ دی خو زما رور پیژنده خو چې دا خبره یې وکړه نو حضور پاک اعلان وکړه وی ښه نو چې زید ابن حارثه زه خوښ کړم او ما ته خپل پلار ووی نو د نن نه پس به زید ته د حارثه زوی نه وایې نن نه پس دې زما بچی شو داسې به وایي چې زید ابن محمد زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم با دا زما بچی شو د دې نه لوی انعام بل کېدی شي دا ولې دا خو پیغمبر علیه السلام ورته نه ویلې چې بچې مور سره به نه ځې او پلار له به نه ځې او ورور سره به نه ځې دا چلې ورته نه وښولې دا د حضور پاک هغه غیږ او هغه صحبت په هغه کې دا اثر پیدا کړ او د حضور پاک هغه اخلاقو پکې دا اثر پیدا کړ دا د هغې هغه صحبتو او د هغې هغه اخلاقو چې دا اثر یې پکې پیدا کړ نو بیا به نبي علیه السلام وی دا زید ابن محمد دی زما نوم به ورسره علی زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم بیا وروسته قرآن شریف کې یو آیت نازل شو ادعوهم لآبائهم چې پردي بچي خپل بچي مه ګرځوئ دا ګناه ده اوس هم بعض انسان پردي بچي راوالي وي دا زما بچی دی نه پردي بچی هسې که ورته د مینې نه بچی ویلی شي خو مستقل به ستا بچي ني نه ستا نه میراث وړي شي او نه ته میراث وړی شي او ستا د ښځې به تې باقاعده ستري ځکه چې پردی انسان دی نو به هر کیفه دا د هغه محبت او مینه او یا د حضور پاک ورسره دې نه پس څونه مینه شوه خپل بچی یې کو او بیا ورته ام ایمن په نکاح کړه او د هغې نه بچی پیدا شو اسامه هغه اسامه را دې زید دا زوی د حضور پاک څونه خوښ و یو ځل پیغمبر علیه السلام دغه اسامه ځان سره دلته کېنولی ماشوم بچی یو د رنګ نه تور زید خشته و دی تور نو قڼې را بیدلې وې خپلو مبارکو لاسونو وله پوزه پاکه کړه او عایشې ته وی عایشې صدیقې احبیه فانی احبه وی دې اسامه سره مینه کوه ګوره دا زما ډېر خوښ دی دا د غلام بچی
دونه د حضور پاک ورسره مینه و دونه محبت او په هغې کې چې دا کوم اثر پیدا شو دا د څه د وجې نه دا د حضور پاک د هغه مجلس او د هغه صحبت د وجې نه نه په کالج کې سبق ویلی او نه په سکول کې او نه په هغه زمانه کې مدرسه وه چې په هغه مدرسه کې داخل کړی صحبت ډېر لوی اثر لري. یو مثال دله در کوم که یو سړی د کافرو دا ګولۍ راوالي ګوره بېجان شی دی دا سپینې ګولۍ بازار کې چې خرڅېږي او دا په صندوق کې کېږدي نو صندوق کې د هغه جامو نه د هغه ګولۍ په شان بوی ځي که نه ځي ګوره اثر کوي. یا ګلاب ته راواله او د جیب کې واچوه او بیا یو ګنټه پس د ګلاب هغه ګل لرې کا پاڼې هم د جیب نه وغورځوه نو د جیب نه به د ګلاب په خوشبویي ځي که به نه ځي نو کوم شي کې چې روح نشته بېجان شی دی د هغې صحبت اثر کوي نو جاندار انسان سره چې کېناستی د هغه صحبت به ولې اثر نه کړي که لږه غوندې بدبویي دی راواغېشته لږه غوندې سوټه او په دې جیب کې دې کېښوده او بیا دې هم غورځوله د جیب نه به د هغه سوټې بینځي که به نه دي نو نجس انسان او پلیت انسان او غلط انسان چې هغه د سره خوا کې کېناسته نو د هغه صحبت به ولې اثر نه کوي. دا اثرات دي رونو ګورئ. نو صحابو ته خبره مې دې پورې کوله چې صحابو ته صحابه ولې وایي د حضور پاک صحبت اختیار کړی د دې وجې نه د نبي علیه السلام مبارک اثر پې شوی دی چې هغې کې کوم صفات و هغه الله په صحابو کې پیدا کړل او کومو خلکو چې د ابوجهل او د دې غلطو خلکو سره ناسته کړې ده هغې کې بیا هغه صفت د رسول الله مبارک نه دی پیدا شوی. بلکل ابو طالب د وفات په وخت کې چې کوم وخت مري حالانکې د دې نه مخکې شعرونه م ویلي دي ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا وی ما ته ښه یقین دی او ښه راته پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین دا په ټولو دینونو کې بهتر دین دی خو چې کوم وخت کې مري نو یو طرف ته ابوجهل ناست دی بل طرف ته د مکې نور کافران ناست او رسول الله مبارک وله راغلی د خو تره دی وی کاکاجي یو کلمه درته ښیم دا ووایه او که دا دې ووي نو د خدای په دربار کې احاج لک بها عند الله زه به د خدای په دربار کې ستا دپاره الله سره بیا دلایل پیش کوم او جګړې به کوم خو ګورې که دا کلمه دې ونه وې کاکا زه دې بیا د خدای نه نشم خلاصولی. دغه وخت کې ابوجهل ورته څه وایي ابو طالبه اترغب عن ملت آبائک د پلار نیکه دین پرېږدې داسې کې ګوره که دغه وخت کې دا کافر ته ګیر چاپېره نه وې ته ممکن ده چې خدای مسلمان کړی وي خو دا کافر ته ګیر چاپېره ته و د هغې صحبت پې اثر وکړو. بار بار ورته رسول الله مبارک فرمایي چې ګورې مه کوه او دا وړه غوندې کلمه را دا در کوم ده ووایه. اخر وخت کې هغې ورته څه وایي اترغب عن ملت آبائک د خپل پلار او نیکه دین نه یاراس کې ادې نه دې خوښ د هغې نه اوړې اخیري الفاظ د ابو طالب په خولې ده چې علی دین آبائي چې د خپل پلار نیکه عبدالمطلب او د پلار نیکه په دین یم بل دین نه قبلو او هغې کې ته څه ووتله. ګوره دا د هغه ځنکدن وخت کې د هغه خراب مجلس اثر و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرماین وی د هغې پورې به د الله په دربار کې تاله د بخښنې دعا غواړم تر څو چې د خپل خدای منې کړی نه یم. نو قرآن شریف کې رب العالمین بیا آیاتونه نازل کړل ما کان لنبی ان یستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولی قربا چې پیغمبر وي او که مسلمانانی که د هغې تره پلار رور رشتهدار کافر مړ شو د بخښنې سوال به وله نه کوي د بخښنې سوال به نه کوی د کافر دپاره. نو بیا پیغمبر علیه السلام د هغې د هغه دپاره د بخښنې سوال پرېښود. خبره مې دې پورې کوله چې دا د ځنکدن په وخت کې هغه خراب صحبت هغه غلط مجلس دا بچی چې کله خراب شي رونو دا پلار ورته وایي چې پوډر وسکه چې د پلار زوی ته وایي چې پوډر وسکه چې د پلار به زوی ته وایي چې جواري کوه چې د پلار به زوی ته وایي چې فلمونه ګوره چې د پلار به زوی ته وایي چې زناکاری کوه چې د مور به ورته وایي دا سره وجې نه دا بچی په دا ګناه کې مبتلا کېږي.
دا د غلط مجلس ته وجه. پلار خو چاته نه وای، پلار خو په دې خفه کېږي چې زما زوی ولې بد عمله دی، دا ولې لوپر دی، دا ولې جوارګر دی، او دا ولې پوډري دی، او دا ولې شرابي دی. په دې خو پلار خفه کېږي، مور خو یې خفه کېږي. دا د هغه غلط مجلس ته وجه ده. که ښه مجلس کې د بچې کېنو، د قرآن د ماشومانو سره د کېنو، د حدیث د طالبانو سره د کېنو، د حافظانو سره د کېنو، د صالحین او د نیکانو خلقو سره د کېنو، هغه اثر به پکې پیدا کېږي. هغه پړې دې په ور واچو، پروا نه ساتي، او هغه یو ځای بل ځای غلطو خلقو سره او په غلط مجلس کې کېني، نو مدرسې ته اجازه نشته، په خپله پکې هغه اثر پیدا کېږي. په هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، خواجه باقي بالله رحمت الله علیه، ډېر لوی بزرګ و خواجه صاحب. اوس هم خلک ځي وایي د خواجه صاحب قبر له ځو، پاکستان نه خلک. دومره لوی بزرګ و چې 99 څلورنیمې شلې زره خلک خو صرف هغه دی چې د ده په لاس باندې بذات هغه هندوان او سیکان دي چې د ده په لاس یې بیعت کړي دي او مسلمانان شوي دي. د ده شاګردانو په لاس بیعت خو پرېږده، واخو د دنیا دي. هندوان هم د هغه قبر له راځي، اوس هم سیکان هم قبر له راځي. دی یو ځل ناستو، میلمانې رالل. چې میلمانې څنګه رالل، نو دغه وخت کې ده سره څه نو، کور کې هم د ډوډۍ درک نه لګېده او لنګر کې هم څه نو. او معزز میلمانو کور ته ننوت، بیبي نه یې تپوس وکړه د خوراک څه شته؟ وایي نه نن خو د خوراک څه نشته. نو واپس راووت، بیا کور ته ننوت چې اوس دې میلمنو ته څه ووایم، سوال هم وله نشم کولی، ګناه ده، کور هم څه نشته او دې میلمنو له خو د ډوډۍ انتظام پکار دی. نو د دې یو مریدو اوټل یې کوو، اپې پېښ چې زمونږ خواجه صاحب ته خو نن مسله پېښه ده او څه شته دی نه کور کې، او میلمانې راغلی دي. نو دا اوټل والا نیغ لاړ خپل اوټل ته. هغه خو میلمانه وکتل چې دومره میلمانه دي. یو خشته خوانچه تیاره کړه او په هغې کې قسم قسم خوراکونه کېښودل، او د پاسه یې پې کپړه واچول او خواجه صاحب کری کور ته ولېږله. داسې هم نه کوي چې مجلس ته راوړي، بیا خو پې د دې اوټل والا نوم کېږي. پرېږده چې خواجه صاحب یې په خپله راوړي چې د هغه عزت برابر شي. هوښیار سړی بیا هم هوښیار وي. هغه خوانچه غونډه یو له خواجه صاحب کری کېښوده، راغی خواجه صاحب ته کېناسته، وی حضرت تاسو له کور ته ورشئ. هغه پوه شو هوښیار چې کور ته ورغی، بیبي ورته وی چې دا خوانچه راوړې ده. وی به زه پوه شوم، راکه دا میلمانه دي، بار میلمنو له یې راوړه. میلمنو ډوډۍ خوړه، اعلی قسم ډوډۍ وه. چې میلمانه کله رخصت شو، نو خواجه باقي بالله صاحب دې مرید ته وی، اوټل والا ته وی دې خوا راشه. وی زما خو نن سترګې اوچتې کړې، زه خو ملامت هم، اوس مانگ کیا مانگتے ہو، غواړه څه غواړې. بعضې وخت کې د الله امتحاني اسببني، کله چې الله وغواړي هر څه به. د هوټل والا وایي که پیسې غواړم خو ما سره شکر دې شته، که ډوډۍ غواړم نه خو زه خلکو له ورکوم، بچي مې شته. راشه هغه شی وغواړه چې هېڅ چا سره م نه، دې خواجه صاحب سره راځم او د مرید یم او د را ژوند مې خوښ دی. نو دا ہوٹل والا ورته وی حضرت مجھے اپنے ہی جیسا بنا دو، چې ته څنګه مانا هغه سے جوړ کا. مطلب دا دی چې خواجه صاحب بلا نه جوړ چې دنیا مریدان به مې نیک به مې خدای ته به م نږدې شم او بله عزت او قدر به مې. خواجه صاحب ورته وي داسې کار وکړه، داسې سوال مه کوه، بل څوک غواړه، الله ته سوال کوم دلی درکوي. وی نه جي که زما خبره منې خو چې ته څنګه مانا هغه سے جوړ کا، مجھے اپنے ہی جیسا بنا دو، چې ته څنګه هغه سے برانه ځان جوړی چې بس زم خواجه باقي بالله پشان شم. او ورته خدای بنده داسې نشي کېدی، ستا لوښې راکوټې دی او زما لوښې غټ دی، ما خو ډېر لوی محنت کړی دی، نو زما په لوښي کې چې کوم شی پروت دی ستا لوښي کې نه ځایږي. لکه مثلا یو بوجۍ ده هغې کې من دانې ځایږي، اته پکې 2 منه ورچې، نو بوجۍ به شلېږي یا به ته یې دانې تویږي، چې ته برداشت کولی شي. نو ما خو د خپل لوښې لکه نوې بوجۍ وي او خلک پکې یو ځل دانې واچوي بیا واچوي، نو هغه کولو شي که نه، په لومبي ځل پکې لږې راځي، وروسته پکې ډېرې راځي. نو ما خو د خپل نفس چې دی د عبادت سره بلد کړی دی، ما کې ډېر شی ځایږي،
او تا خو نوې نفس دی کې نه ځایږي دا سوال مکوه بل وی نه بس صاحبه که زما خبره منې هغه هم ساده بټیاری و هوټل والا و وی که زما خبره منې هم دقه مې خبره ده چې مجھے اپنی ہی جیسا بنا دو چې څنګه هغه سے جوړ کا بل ټکی بل څه نه غواړم ښه راځه ځان سره کوټې ته دننه چې کوم ځای به خواجه صاحب مراقبه کوله نو په دې سا درواچه او په ځان یې واچه او لګیا دې توجه ورکوي دا بزرګان د خپلو مریدانو له توجه ورکوي ناست دي ورسره خوا کې او دې کوشش کوي چې راده د نفس صفایي مې راوستی او دا چې زما کم زده دي دا زه ده ته منتقل کړم دغه لګیا دی خپل کوشش کوي خپل محنت کوي د دې مثالونه ډېر دي یو صحابي دی حضرت جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام یو علاقې ته څه کار پسې لیږه دی وی زه خو په اس نشم سورېدی وی چې په اس به سور شم نو راغورځېدم به دی په اس نشم ټینګېدی مې چې صاحب زه په اس ځان نشم ټینګولی وی را دې خوا شه وی په دې سینه کې رالی یو غزار راک یو حدیث کې راځي وی د حضور پاک هغه غزار داسې و چې د هغې یخوالی مې په دا خپل زړه کې دننه محسوسه وی د هغې نه پس د اس تاړو راغورځېدلی نه یم د هغه لاس مبارک هغه توجه هغه اثر و زما په دې وجود کې پیدا شو یو بل صحابي فرمایي وی حضور پاک مبارک لرالم وی ما ورته چې صاحب عبادت خو ډېر کوم خو یو ګناه ته مې ډېر شوق کېږي وی مې چې څه وی مې چې یاره دې ته مې شوق کېږي چې ښځو ته ګورم بدعملۍ ته مې شوق کېږي وی ما ته وی چې را نږدې شه ور نږدې شم وی ما ته شا کا وی شا مې کړې وی د دې زړه د محاذات ته مخامخ په دې شی راله لاس کېښود او دعا وکړه چې اللهم طهر قلبه خدای را د دا زړه پاک کړي وی د حضور پاک د لاس مبارک هغه یخوالی مې په دا زړه د پاسه محسوس کړ او د هغه لاس مبارک کې دا اثر چې بیا به دې په لاره تېرېده نو پورته به یې نه کتل خلکو به ورته ویل اکبره وګوره درزو نه خورې وی خپلې ښځې پردی ښځې خو څه کوي چې خپلې ښځې ته مې توجه ختمه شوه دا یو اثر یې رونو د پیغمبر زیات د نیکانو لږ کمې نو خواجه باقي بالله صاحب ځان سره هغه مرید هوټل والا کوټې ته دننه څادر یې په ځان هم واچو په دې هم واچو او کوشش کوي چې د د باطن صفایي راولي خپله توجه پې ورغورځوي قاري طیب صاحب دا خبره لیکلې وی دونه توجه یې پې واچوله او دونه زور یې د هوټل والا له ورکو چې د هوټل والا باطن څه کې دننه ظاهر شکل هم د خواجه صاحب په شانتې وګرځي یو شان شو دا هغه اتحادي نسبتي یو شان شو چې یو شان شو اوس د کوټې نه بار راووتل بار نور مریدان ناستي شکلونه خو یو شان دي مریدان وی دا پس په لانجه ووړېدو چې زمونږ هغه اصلي پورې پکې کم دی هغه هوټل والا پکې کم دی شکلونه خو یو شان دي مونږ به خپل پیر او دا خپل ملګري هوټل والا پسې پیژنو یو مرید هوښیار هغه وی د اخي طرف ته زمونږ پیر صاحب دی او دا بل هوټل والا دی وی ته یې پسې پیژنې وی ګوره دا پیر صاحب سم برابر روان دی او هوټل والا داسې داسې کېږي لکه د چا په سر چې 15 منه بار ایښو دي ګوره ګوډ ګوډ روان دی د تلو نه دی خوا او واقعي 15 شپږ ورځې پس هغه هوټل والا غریب مړم شو هغه بوج یې ونه زغملی شو دا د صحبت اثر صحبت خامخا اثر لري زما رونو یو بل مثال درکم چې تاسو پیش دا کپړه چې کوم د قرآن شریف نه مونږ کوم کڅوړه تو کړی او کوم رومال هم ته تو کړی دی دا خو عام د دکان ټوکړه ده دا ټوکړه که د قرآن شریف نه تا نی تو کړی نو خلک پې دا دی ګوره ما سره دا ټوکړه ده خلم پې پاکوم پوزم پې پاکوم ماشوم له پې زنانه اندامم پاکوي او دیوالم پې پاکوي اسم پې مږي غویم پې خلک مږي دغه ټوکړه ده خو د دې ټوکړې چې د قرآن شریف سره صحبت پیدا شو او د قرآن نه ریته وکړه بیا پې پوزه پاکولی شي بیا پې خوله پاکولی شي نه بیا پې ماشوم له کونه اینځلی شي نه ولې ځکه د قرآن سره نسبت پیدا شو قرآن سره صحبت پیدا شو یا کمه پوړ یا دری جانماز چې دا په جومات کې پروتي دا کبار پروتي نو خلک پې کیني اوس جومات کې دی واچوله اوس په دې رپاسې ته متیازې کولی شي ماشوم ته کټ کې لاندې اچولی شي نه د جومات سره صحبت پیدا شو
یا کمه بروز او گیا خلق یې د ساروخ پوت اچوي، غوجل کې خلق غورځي، دا زنانه سپیا کې جوړی پکې دا گیا واچوي، خو چې دا گیا د جومات کې واچولو خلکو پې مونځ وکړو، اوس دا گیا د ساروخ پوته غورځولی شي، غوجل کې اچولی شي؟ نه. ولې؟ ځکه چې د جومات سره صحبت راغی، نو چې بیجان شي روح پکې نشته، د هغې صحبت اثر لري. جومات، قرآن شریف، نو چې چا کې روح وي د هغه صحبت به اثر لري او که به نه لري. دی یو مثال مې دله درکړ. حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه یو مجوسی سره یو ځل څه مقابله راغله. مجوسی وی د اور عبادت کوم. مالک ابن دینار ورته وی د اور عبادت مه کوه، د خدای وکړه. وی نه نه زه د دې اور کوم. ولې کې؟ وی ځان ورسره بلدوم. وی زه شپېته اویا کاله خو به دې ورسره ځان بلد کړي، عبادت دې وله وکړه، اوس پکې سمنډه کې دې سوځئ که نه، نو سپېره که اوس دې ملا سوځئ، نو وروستو به دې سنګ بیا پرېږدي. مجوسی مخیارو وی تره چې عبادت کې؟ وی زه د دې اور د مالک. نو وی دا د چا په اختیار کې دی؟ وی دا د اور د هغه الله په اختیار کې دی. نو وی د تم پکې لاس ومنډه کړه، هغه الله ته ووایه چې دا اور در باندې یخ کړي که نه. وی ډېره ښه فیصله په دې شوه بادشاه په دربار کې چې دواړه به لاس په اور کې منډو، نو چې دا چا لاس یې ونه سوځه او دی به په حقی. اور یې بل که. مالک ابن دینار رحمت الله علیه په الله ته سوال وکړه، یا الله دا اور ستا پیدا وخت او تا پیدا کړی او خدای ما ستا عبادت کړی دی، زه په دې اور کې لاس منډم، خدای دا را باندې ګلې ګلزار کړي. مجوسي څه وایي؟ ای اوره ټول عمر مې ستا عبادت وکړو او ما د سره ډېرې سجدې وکړې او نن در کې لاس منډم چې په ما باندې ګلې ګلزار شي. دواړو په اور کې لاس ومنډله، دواړو نه سوځي. مالک ابن دینار ورته دا دې ګوره ما ومنډه، مجوسي دې ګوام بګ ومنډه، زما هم نه سوځي. یو هم لاس راوباسي، خو چې دې لاس منډي هغه مجوسي مو سره منډي، د دواړو لاس نه سوځي. بادشاه اوس کم پکې په حقه دی، د دواړو لاس نه سوځي. مالک ابن دینار پوه شو، وایي چې سهار به بیا مناظره کوو. ډېره ښه ده. د شپې لاړ خدای ته په ژړا شو، یا خدایه ما 80 کاله او یا کاله ستا عبادت وکړو، نو ایله د مجوسي برابر دی کړو. که اور زما لاس نه سوځي خو د هغه هم نه سوځي، نو ما هغه کې څه فرق شو؟ مولوي صاحب خدای پاک وبخي، هغه راته درس کې یو خبره کوله، وایي پخوا زمونږ په دې وطن کې هندوان اوسېدل، زمونږ ته خو یاد نه شي، خو دې مشرانو ته به یادي. نو یو ځل په لاره باندې روان وم، یو هندو یو مسلمان سره ناست و دکان کې. نو زه دې جومات ته منزله راتلم دا کور نه، وی هغه هندو ما ته آواز کړي چې مولوي صاحب زما وره دې مسلمان فیصله وکړه. وی ورته ودرېدم چې څه فیصله وایي؟ وی هغه هندو راته وایي چې دا پلانکې ما ته وایي چې مسلمان شو کلمه ووایه. وی زه ورته وایم چې که چېرته مسلماني د جومات په تیلو کې وي نو تاسو هم جومات ته وړئ او موږ یې وړو. هندوانو به هم جومات ته تیل وړل، د مسلمانانو جومات ته پخوا خو بجلی پکې نه وی، دا تیل به یې بلول. نو زه ورته وایم که مسلماني په دې کې چې جومات ته تیل وړلي خو تاسو یې موړئ او موږ یې موړو، که مسلماني په مانځه کې نو بانګ وایي تم دلته ناست یې مانځه له ځې او زم نه ځم، دواړه دلته ناست یو بانګ هلته ویلې کېږي، نو ما او تا کې څه فرق دی؟ ته مونځ نه کې دلته ناست دی، ته مسلمان یې نو څه در باندې، او زه دین دلته ناست یو دواړه یو ځای ناست یو بانګ وایي نه ته دی او نه زه ځم، څه فرق شو ما او تا کې؟ دا حقیقت دی. نبی علیہ السلام فرمایي بین الکفر والاسلام الصلاة، دا په میان د کفر او د اسلام کې فرق دی، دا مونځ د مسلمان او د کافر فرق پرې راځي. نو هغه مالک ابن دینار الله ته جاړي چې خدایه که زما لاس اور نه سوځي نو د مجوسي هم نه سوځي. نو یا کاله مې ستا عبادت وکړو نو ایله د مجوسي برابر شو. اوده شو، خوب کې ورته پروردګار یو الهام غوندې وکړه چې ګوره اصل دا اور مونږ په تا ګلې ګلزار کړی دی، ستا لاس نه سوځي، خو د مجوسي لاس ستا د دې اور سره ملګری دی، صحبت یې ورسره کړی دی، نو ستا د لاس ته وجې هغه نه سوځي. سار لاړ شه او مجوسي ته ووایه چې یا به ته مخکې منډې یا زه یو ځای لاس ورسره مه منډه، نو پته به ولګي. سار وختي بادشاه ته وي سړی راوغواړ، بیا یې راوغوښته، وی اور بل که. چې اور یې بل که مالک ابن دینار مجوسي ته وایي ته مخکې ومنډه، وی نه یو ځای به منډو، وی نه نه نه، یا به زه مخکې لاس منډم یا ته یو ځای نه منډو، پته به ولګي. مجوسي وی نه یو ځای به منډو، او خیار و مجوسي
بادشاه وی دی کې څه چل دی؟ وی صاحب دا اور ما ته الله یخ کړی دی، د ده دا لاس زما د لاس سره په اور کې ملګري کېږي ځکه نه سوځي. دی دې مخکې ومنډې نو ایمان به معلوم شي. یا زه منډم؟ وی ښځه داسې وکړه، وی هلکه تا خوا که لاس. مالک ابن دینار پکې لاس ومنډه، راوویسته، ګوره زما لاس یې ونه سوځه. وی زه پکې اوس ته ومنډه. وی نه داسې نه کوم. یو ځای به لاس منډو. نو خبره مې دې پورې کوله چې د یو کافر مجوسي لاس په اور کې د مالک ابن دینار د لاس ملګری شو نه سوځي. نو چې ستا په دې زړه کې د الله ایمان او د پیغمبر تابعداري ملګري شي، او یا د پیغمبر د وارثانو سره ستا صحبت او ملګرتیا پیدا شي، نو خدای به دې سوځي. زما وروڼو، ښه صحبت ځان کې اختیار کې، فضول مه ګرځئ، او د خپل بچي د فضول ګرځېدو نه منې کې. غلط مجلس کې مه پرېږدئ، په دې ورته غوسه کېږې که ستا بچې پوډریانو سره کینی، جوارګرو سره کینی، زناکارو سره کینی، بدعملو سره کینی، په دې پوه که مې پرېږده. دغې خلکو په دې کې پې رحم مه کوه، ګوره هغسې به شي. بچې د مازدیګر راوله حافظانو سره کېنوه، ناظرې والا سره کېنوه، علماو سره کېنوه، صالحینو بزرګانو دیندارو سره کېنوه، هغه اثر به پکې پیدا کېږي. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله، متقیان جوړ شئ، تقوی اختیار کړئ. او دا یو آیات لري په سوونو ځایه الله او رسول د دې ذکر کوي، او د تقوا صفت پیدا کولو او د متقی جوړېدلو الله پاک بهترین او اسانه لاره دا ښولې ده چې کونو مع الصادقین، د رښتونو خلکو سره ملګري شي، په دې به د متقي جوړېږي. او چې دنیا کې د نیکانو علماو صالحینو سره ملګرتیا دې وکړه، د هغې په شان عقیده، د هغې په شان عمل، د هغې په شان جامه، د هغې په شان شکل، نو قیامت کې به م دوی سره المرء مع من احبه. چې دنیا کې د څوک خوښي چا سره دي مینی، نو په قیامت کې به د هغې سره ملګری. د حضور پاک نه یو صحابي تپوس وکړه، د الله رسوله مته ساعه قیامت به کلی؟ هغې ورته وایي ما عددت لها، قیامت لرې څه تیارې کړې دی؟ سړی ورته څه وایي؟ ما عددت لها من کثیر صلاة و صیام و صدقة. صاحب نه مې ډېر نفلي منځونه کړي دي، نه ډېرې نفلي روجې، او نه ډېر نفلي صدقې، ځکه فرض به صحابو نه پرېښودل، دا نفلونه مې نه دي کړي. ولکنی احب الله ورسوله، الله و رسول سره مې مینه شته. حضور پاک فرمای المرء مع من احبه، دنیا کې چې د چا چا سره مینې، قیامت کې به مغه سره ملګري. نو چې صحبت دی په دنیا کې د نیکانو سره، مینه د نیکانو سره ده، نو قیامت کې به هغوی سره ملګري. او که دنیا کې د صحبت او مینه د بدانو غلطو خلکو سره ده، نو قیامت کې به هغوی سره ملګري. الله یې زموږ نیک صحبت نصیب وګرځوي. او دعا هم کوئ چې خدای پاک دا جومات په خیر تکمیل ته ورسوي. د چا چې د کم ځای نه خاوره اخیستې شوي، نو هغه به هم په هغه ځای کې ښخېږي. بلکل دا یو حدیث کې شته چې کوم وخت کې د مور په رحم کې دا نطفه پریوځي، نو یو فرشته الله مقرر کړې ده، الله ورته ځای وښیي چې پلانکي ځای نه خاوره راواله. هغه ځای وي چې کوم ځای کې د اړخ لګي په قبر کې، یو چونډی خاوره راوالي د نطفې سره یو ځای کې. سفر کې سنت کولی شي، دومره ده چې سنت موکد په سفر کې دا عام نفل شي. نو که سخت ضرورتي لکه ګلی وي، باراني، یا گاڑی ورته نه ودرېږي، یا تلواري مثلا ډېره، نو بیا که سنت پرېږدي نو خیر دی، گنجایش پکې شته. مرتبه د نفل شوله سنت موکدو. او که داسې نه نو سنت دې وکړي، مطلقا د یو سړي سنت پرېږدي نه. مقبره کې د لوبو په باره کې څه حکم دی؟ ځکه د نوي کول په نه علاوه طالبان هم پکې لوبې کوي. مقبره کې هغه ځای چې کم ځای کې قبرونه وي، نو هغې کې لوبې کول نه دي پکار. قبرونه اوارول ګناه ده، قبر اوارول ښه خبره نه ده. او که یو زیاتي ځای پکې داسې وي چې هغې کې قبر نی، او څوک پکې خپلې لوبې ټوقې کوي، نو پکې کولی شي. دعا وکړئ رب العالمین. یو ملګری دی بیمار دی، هغه دعا دپاره ویلي دی، الله تعالی دې وله شفا ورکړي. نور څومره مریضان یې پروردګار ټول له شفا ورکړي. الله د چا په زړه کې څه حاجتونه وي، دې حاجتونه پوره کړي. خدای ته زموږ نه راضي شي. پروردګار د دواړو جهانو خیر او برکت هم نصیب وګرځولېږي. دا دعا کې دا د بجلی دا مسله خو ډېر ظالمان ظلم کوي. زه مثلا بجلی دا ونه ځي، لیکن دا څومره ظلم دی چې د جمعې د مانځه په وخت کې بجلی بندول. زه خو یم کافر به هم داسې ونه کړي.
د مانځه وخت کې ښه دی خلکو ته پته را چې په ټولو جوماتونو کې همدغه په کم 1 بجه او په 1 نیمه او په باندې په 1 بجه منځونه کېږي او بیا هم دې وخت کې دا ظالمان بجلي بنده کړي. هلکه خیر دی 1 غنټه مخکې بندوي یا چې مونځ شي د هغې نه پسې بندوي. دا ډېر ظالمان دي، دا ظلم کوي، زیاتې کوي. او که دا قصدن دقسې کوي چې زمونږ د جمعې دا منځونه خرابوي، دا تقریرونه خرابوي او دا مسلمانان دا خو ګرمي ده اوس خو بغیر د پکې نه په جومات کې څوک ټینګېدی هم نشي. نو خدای دې هم د داسې خلکو نه خلاص کړي، الله دې ولله د دنیا او د آخر سزا ورکړي. دا ظلم دی، دا زیاتې دی او دا خو انتهایی ظلم دی. د خدای د کور سره او یا د جومات سره او د داسې سره ظلم نه دی پکار. نو خدای پاک ته به موږ رحم وکړي، موږ د آفتونو د بلیاتو مصیبتونو په امن و امان کې وساتې، مریدانو لم شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي او زموږ دا جمع او دا ناسته قبوله کړي. اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.